څنګ ته مې ډېر محترم یا خان بانډوال صاحب ناست دی. په تېر وخت کې د پښتو ژبې ولسي سندرغاړی هم پاتې شوی دی. او ښکلی معلومیږي که شیزر یا صداباد ته دوه سینځه یو ځای شي ښکته ځي و جلال آباد ته روح به دې خوشحاله شي که لاړ شي نواباد ته ورځ به مې تېشه کړي شپې ته ګورمه یار ګلونه زړه کې چې مې ځای لري ښایسته دي. د باجوړ دستور خراب دی او په تور پیکي به د وربشو ګېډه یوړینه باجوړ نو داسې وخت چې هلته دا ماشینونه نه اوسیا به د جوړونو اوبه به وي خلکو به د جوړونو اوبه څکلې او میچنې به یې کولې نو دا ټپه هغه وخت کې ویل شوي ده چې باجوړ له درسه نه ځمه او چیلم په بیړه بیړه ډک کا د کاروان سر په باجوړ ولګېده نه کونړ هر څه د خواږه دي یخې چینې دې په زمزم نه بدلومایي ټوله د پال خلک پکې دي د مرورې ماموندان در یادوموي چې مرورې ته داخل شوې. پخوا ژوند څنګه او دغه ادبي مجالس څنګه اوس څنګه دي څه توپیر پکې ګورئ؟ هغه یې دومره ښایسته جوړه کړه خدای ماته لویه مسله جوړه کړه یو چا د 2 دانې غنمو په سر زما نیکه سره لانجه جوړه کړه. سلامونه درنو ملګرو په دې هیله یم چې رک روغ به یاست او د صحت په جامو کې بنغښتي وئ. د پامیر ټي وي درنو لیدونکو نن یو ځل بیا تاسو ته د یوې ادبي او خوشبختانه د یوې خوندورې خپرونې سره حاضر یم. څنګ ته مې داسې یو څیره ناسته ده چې د پښتو په ولسي ادب کې د ځانګړي مینوال دي او ډېری خلک یې پېژني شاید کم خلک یې له څیرې سره اشنا خو ډېر خلک به نوم سره اشنا وي. د څنګ ته مې ډېر محترم یا خان بانډوال صاحب ناست دی او بانډوال صاحب له خدای پاک ښه غږ هم ورکړی دی او په تېر وخت کې د پښتو ژبې ولسي سندرغاړی هم پاتې شوی دی چې ځینې سندرې اوس هم ډېری مینوال لري او ډېر خلک یې اوري. بانډوال صاحب مو له ډېر وخت وروسته را پیدا کړی دی له ده سره به کیسې کوو له ده خو غږ به اورو تاسو سره را سره خپرونه کې تر پایه واوسئ. بانډوال صاحب پیل کې خو ستړی مه شئ او ښه راغلاست درته وایو زموږ په خپرونه کې. ډېره زیاته مننه تاسې هر کله راشئ خدای دې وکړي چې روغ او جوړه سئ او څو لحظې زموږ سره په خوښۍ او خوشحالۍ باندې تېرې شي. مننه ډېره مننه بانډوال صاحب. یو وخت کې در سړي په خوله باندې د بانډوال نوم و موږ چې واړه وو هم د بانډوال نوم اورېدلی او لیدلی هم نو بیا ډېر وخت ورک وی اوس بیا دغه دی بیرته راغلی اوس بیا موږ ولیدلی دغه ډېر وخت چې ورک وی او لرې وی دا څه علت و؟ محترمه حالات داسې شوي دي چې تا ته زموږ هېواد ښه معلوم دی چې کال په کال په اصطلاح سره انقلابونه ورپکې راځي او اوښتونونه ورپکې راځي پاچاهان بدلیږي قسم قسم وختونه راځي نو کله انسان په یو حال باندې نه دی کله څنګه او کله څنګه حالات هم داسې بدلیږي نو موږ هم دغه یو څو موده کېږي چې خدای شته د غریبۍ له غمه نه داسې به ووایو د نه کار د پیدا کېدو له امله نه مقصد کور کې خلارې ناست یو او د خپلو بچیانو سره وخت تېروو نو په رښتیا سره چې د ملګرو سره دومره ناست نه یو نیم دې سره لیدلي دې کې هېڅ شک نشته دی صاحب. ډېره مننه بانډوال صاحب خدای دې ستا په شمول زموږ د ټولو هېوادوالو ژوند زندګي برابر کړي خدای دې ښه کړي. نو بانډوال صاحب کیسې خو به ډېرې کوو ځکه زمونږ هم زړه ډک دی او ستا به هم زړه ډکي. په پیل کې به ملګرو باندې یو څه ولورې چې دغه ملګري هم خوشحاله شي او حتما به ډېری ملګري په دې تمه چې بانډوال صاحب له ډېر وخت وروسته واوري. نو زه به څه شی درته ووایم بس کوم څه چې په زړه خواږه لګي همغه موږ ته م ووایه. نو دغه ځای کې زما کتابچه ده په دغه کې کتابچه دې نه ده راغستې بانډوال صاحب؟ دغه دی راخیستې ده. ښه بانډوال صاحب ته په خیر کتابچه راورسېده اوس به له خوږو مونږ هم برخمون شو تاسې هم. نو زه به درته یو څو ټپې زمزمه کوم ستا خوښ کېږي دي؟ خوند به وکړي یو ټپې خو به لا خوند د پښتنو د سر شمله ده
یا صدابات په اروپا نه بدلوما ټوله نړۍ درې ترې قربان شي د نواباد په ښکلاګانو مینې ما کونړ ښکلی ډېر مې خوښې یارې درې نه دې د عطر بوی راځي نه د نجم الدین صافي وطنه یاره دره کې د زمریان لوبې کوي نه وي شندې ښامار غوندې بهیږي یاغي څپې ابشارونه جوړوي نه زما د جګورو وطنه د یرغلګرو دې مات کړي ورمېږونه وي کونړ هر څه دې خواږه دي یخې چینې دې په زمزم نه بدلومه ټوله د پال خلک پکې دي د مرورې ماموندان در یادومه وي چې مرورې ته داخل شوې فرید مامون باندې مې وایه سلامونه مادولي خان ورپکې اوسي زه مقام ته افغاني سلام کومه وي د شاعرانو د سر تاج دی زه د انګار شعرو ته فکر وړی یمه وي زه چې د انګام ته کله لاړ شو ته به غوسان خورې زه به شونډې سرې کومه وي کونړه ټول درنه لوګی شمه څوک چې په سپکه درته ګوري سپک به وینه وي د بانډوال د سترګو توره او ځکه د هر وخت په مصرو کې یادومه هغه مغروره هغه دنګه جنۍ د مینې زور ماته کړه څنګه جنۍ هغه مغروره هغه دنګه جنۍ د مینې زور ماته کړه څنګه جنۍ اول په سوال او زارۍ نه وه نازنینه اوس مې نه پرېږدې وایې چې مینه کوو مینه اوس مې نه پرېږدې وایې چې مینه کوو مینه واه 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 ماشاءالله ډېر ښه کور ودان بانډوال صاحب نو ډېره مینه مې په دې ټپو ماته شوه د پښتنو خصوصا د کونړ د بېلابېلو سیمو نومونه دې پکې یاد کړي وو ډېر خوند یې وکړو بانډوال صاحب نو پخوا ستا یو سندره وه اوس هم ډېره لاس په لاس کېږي تقریبا نه پوهېږم څومره وخت مخکې به دې ویلې وه خو هغې کې هم دغه د کونړ د بېلابېلو سیمو نومونه راغلي وو د نورو سیمو نومونو ته خو مې فکر نه خوا زموږ مروره دې پکې داسې یاده کړې وه چې ډېره چې سرحد ته ورنږدې ده مروره څه خواږه انځر لري چې ورشي برادره خلک یې په قام باندې مامون دي د زړه سره او خوښ به شي د سیند په غاړه ګوره چنارونه هم پکې راخیستل شوي اوس بالکل دغه په موږ ونه لورې اوس دغه به دې زده ټوله خو به مې یاده نه څو مصرې دې زده مي ډېر ملګري یو ځینې مصره را پیدا کړي پوره سندره داسې نشته چا سره نو که ته کوم دې مصرې دې په یادو زده یې او هغه په موږ باندې مهربانه شي موږ ته یې ووایې نو خوند به وکړي زړه کې چې مې ځای لري ښایسته دي او کونړونه اوسي پښتانه پکې سپېڅلي او ټول قومونه زړه کې چې مې ځای لري ښایسته دي او ښکلی معلومیږي که شیزر یا صداباد ته دوه سینځه یو ځای شي ښکته ځي و جلال آباد ته روح به دې خوشحاله شي که لاړ شي نواباد ته ورځ به مې تېشه کې شپې ته ګورمه یار ګلونه زړه کې چې مې ځای لري ښایسته دي او څومره چې سرحد ته ورنږدې ده مروره وي څه خواږه انځر لري چې ورشي او برادره یې خلک یې په قام باندې مامون دي د زړه سره یې خوښ به شي د سیند په غاړه ګوره او چنارونه خوښ به شي د سیند په غاړه ګوره او زه لکه مجنون غوندې عاشق یم
اے په وټه پورې ځکه د زړه سر مې پکې اوسي اے ورور غپورې یو ځل به شګۍ کې ناصر خان اے ګورم ضروري پورته تې پراته کلي کټار او ګمبرونه پورته تې پراته کلي کټار یاره نور بنایز ده فکر باندې مې نه راځي صاحب ډېر وخت تېر شو نو ماشاءالله ماشاءالله دغه شعر د چا وبانډوال صاحب دا زما خپلو صاحب دا څونه مات ګوټ شعر په خپله مې جوړ کړی و ماشاءالله شعر دې مخپل و موسیقي دې مخپله وه بالکل بالکل ماشاءالله ډېر ښه نو بیا دې هغه پخوانۍ وختونو ته بوتلو بانډوال صاحب کور دې ودان ډېره مننه کاروان صاحب یو بیت به زه درته ډالۍ کړم کاروان صاحب وایي سپین مخ دې رپېده لکه جنډه د مسلمان سپین مخ دې رپېده لکه جنډه د مسلمان په سر یې که لښکر زلفې کوپارې ګرځېدې بېشکه مننه بانډوال صاحب ستاسې خو ډېر عمر ووتو تر ډېره دغه ادب سره ښکېل پاتې شوي یاستئ پخوا هم اوس هم پخوا ژوند څنګه و دغه ادبي مجالس څنګه و اوس څنګه دي څه توپیر پکې ګورئ محترمه اوس یو څه بېخونده شوي دي او بېخوندتیا یې دا ده چې ولس د غربت سره مخامخ دی د غریبۍ سره مخامخ دی چاته کار نه پیدا کېږي خلک خپلو بچیانو ته حیران دي چې دیو ته موږ څه خیر رزق د غرمې یا د ماښام د سهار برابر کړو نو په دې خاطر باندې خلک دې شیانو ته ډېر زړه نه ښه کوي ومې ویل چې او کار هم نه پیدا کېږي خلکو ته که ووایم چې کار پیدا کېږي او څوک کار نه کوي خو هغه خو بد کوي خو کار نه پیدا کېږي څوک څه شی وکړي نو پخوا چې وو ادبي غونډې به وي ملګري به و دوستان به اوسې و بنډارونه به و او اوس په دې حالاتو کې بس یو پیکه دي ډېر پیکه شوي دي وختونه ډېر پیکه شوي دي خدای دې خیر پېښ کړي نو هیله ده چې خدای تعالی ورو ته ورو زموږ نظام خپل کلتور او خپل عنعناتو ته توجه وکړي ځکه که ویې نه کړي نو ډېر وروسته پاتې کېږو دنیا مخکې روانه ده ولې موږ شاته را روان یو ډېره مننه بانډوال صاحب خدای دې وکړي چې همداسې وشي باجوړ کې خو به دې وخت تېر کړی او تر ډېره دغه څوک چې اوسېدلي زما خپله باجوړ وخت نه یادېږي وایي چې د باجوړ وختونه ډېر خواږه وختونه وو د هغې ځینې کومه خاطره لري محترمه زه ټول وخت په دې هېواد کې پاتې شوی یم خو کله چې زه ورته انقلاب ویم کله چې د ثور انقلاب چپه شو نو زه به داسې ویم چې ډېر ماتونکي انسانان په دې لاره باندې وو او چې څوک به راتلل خپل کلي کور ته نو دغه ظالمانو به ماتول لالول بیا په لاره کې بیا نو زه د تورخم په لاره باندې لاړم باجوړ ته باجوړ کې مې فقط 3 میاشتې تېرې کړي نو د باجوړ ډېر خواږه خلک وو ډېر پښتانه خلک وو ډېر په مینه او محبت هم ورسره دغه 3 میاشتې تېرې کړي دي نو ما ډېر وخت هغه هلته نه دی تېر کړی که درته ووایم چې اوس دروغ ووایم چې ما داسې کړي او هغسې کړي دي بېرته بیا وطن ته راغلې 3 میاشتې دې تېرې کړې بېرته راغلې 3 میاشتې مې تېرې کړلې او بېرته بیا خپل وطن ته رالم صاحب هلته مې دومره وخت نه دی تېر کړی خو باجوړ ډېر ښایسته وطن دی زمونږ وطن دی خدای تعالی دې زمونږ کې انشاءالله او وایي چې باجوړ له درسه نظم باجوړ له درسه نظم او زما نری ګوتې میچنې خو گئی نه او د باجوړ دستور خراب دی او په تور پیکي به د وربشو ګېډه یوړي نه باجوړ نو داسې وخت چې هلته دا ماشینونه نه اوسیا به د جوړونو اوبه به وي خلکو به د جوړونو اوبه څکلې او میچنې به یې کولې نو دا ټپه هغه وخت کې ویل شوي ده چې باجوړ له درسه نظم او چیلم په بیړه ډک کا د کاروان سر په باجوړ ولګېده نه بېشکه او د قافلې کاروان ته وایه او په قافله دی په قافله باندې لیوان ګډ شوي دي نه بالکل ډېره مننه بانډوال صاحب کور دې ودان خدای دې ښه لره ستا ټولې خبرې هم خوږې دي ستا شعرونه او ستا زمزمې هم خوږې دي خو زموږ د خپرونې وخت کم دی وروستی زمزمه به درنه واورو که دې خوښی او له هغې وروسته به بیا خپرونه راټوله کړو په تورخم جنگ دی د شمشاد غرته او پنجابیان راغلي دي نه په تورخم جنگ دی د شمشاد غرته او پنجابیان راغلي دي نه په تورخم جنگ دی
او که کرغیړه نه کرخه نه وی په تورخم جنگ دی په تورخم جنگ دی پولیا ټکتا او پاتن باندې ورتلمای په تورخم جنگ دی پنجاب کور د نغره شای په تورخم جنگ دی په تورخم جنگ دی چې پښتانه نو در باندې کې دی ګنای په تورخم جنگ دی پښتنو څه در باندې وشو په تورخم جنگ دی په تورخم جنگ دی ګنګل سرتا او پنجابیان داغلی دینای په تورخم جنگ دی منظور پښتون در تناری وی په تورخم جنگ دی په تورخم جنگ دی ځوانان پاتې او پښتونخوا آزاد ونای په تورخم جنگ دی نور بدنوم پخلوان اخلمای په تورخم جنگ دی په تورخم جنگ دی وکد شدونو د سر پیر وشي مینای په تورخم جنگ دی په تورخم جنگ دی د شمشاد غرتا او پنجابیان داغلی دینای په تورخم جنگ دی ډیره مننه بانډوال صاحب کور ودان خدای دې ښه لره بیا هم ډیره مننه چې خپرونه کې را سره کېناستلې خوږې زمزمې او خوږې کیسې دې راته وکړې مهرباني تاسو هر کله راشئ خدای دې وکړي والله چې په لیدلو دې ډېر زیات خوښ شوم ځکه چې دا ډېر وخت شو ته هغه وخت کې نو زه به داسې ووایم چې ته ډېر وړوکی وې او چون با فرهنګه انسان وې زه به داسې ووایم موږ در سره ډېره مینه ټول کونړیان در سره مینه لري والله ډېره مینه در سره لري چې تا وینې لکه اختر څه شی ووایم من نه پوهېږم نو زه ډېر زیات خوښ شولم خدای دې خدای اوږد عمر دې درکړي ژوندی دې او خوشحاله اوسې ستا د لیدلو نه یوه دنیا مننه ډېره مننه بانډوال صاحب ستاسې په څېر د مشرانو لاسونه ډیره مننه درنو ملګرو دا زموږ د نن ورځې خپرونه چې ډېر محترم میاں خان بانډوال صاحب را سره خپرونه کې مېلمه وو تر بیا بلې خپرونې چې تاسو ته د پامیر ټي وي په سکرین راځم تاسو ټول په لوی الله سپارم ښاد آباد او بریالي اوسئ